دوه تابعګانې اف او جی په لاندې ډول ښودل شوي دي. کومه جمله د اف او جی په اړه سمه ده؟ نو یوه تابع دا ده چې په اف سره ښودل شوې ده، دلته موږ ته د خطي معادلې په شکل د دې راکړل شوي. بله تابع دلته یې ګراف رسم شوی، دا د جی د ایکس تابع ده. نو ګورو چې دا معادله هم خطي معادله ده او د دې میلان څنګه دی؟ منفي میلان دی. نو راځو ګورو چې دلته ځوابونو کې موږ ته چې راکړي دي. دلته وایي چې اف او جی دواړه متزایدې دي او اف له جی څخه ژر تزاید کوي. نو موږ پوهېږو چې دا تابع خو متزایده نه ده، ځکه د دې میلان منفي دی. د ایکس په ډېرېدو سره د وای قیمت کمیږي. راځو دا یې وګورو، دا هم ګورو چې د دې میلان هم څنګه دی؟ کوچنی دی. معنا ده چې دې کې ایکس قیمت کې 3 واحده زیاتېږي، نو وای به پکې 7 واحده ښکته ځي. نو دا دواړه ځوابونه، دا دواړه چې دي متزاید نه دي. موږ وایو چې دا ځواب خو سم نه دی. نو دا به موږ خط کو. همدارنګه دلته وایي اف او جی دواړه متزاید دي، دلته بیا متزاید وایي، دا هم سم نه دی. راځو دې ځواب ته. دلته وایي اف او جی دواړه متناقصې دي، بالکل متناقصې دي، خو بیا وایي چې اف له جی څخه ژر تناقض کوي. نو راځو د دواړو څه شی ګورو؟ میلان نه ګورو. د دې جی میلان چې وګورو دلته دې ځای نه که چیرې موږ یو واحد ایکس باندې لاړ شو، وای کې څومره بدلون راځي؟ 2 واحده بدلون راځي. نو معنا دا چې د دې جی ایکس لپاره ډلټا وای پر ډلټا ایکس دا مساوي دی له څو سره؟ دا مساوي کېږي موږ چې په ایکس کې یو واحد لاړ شو، وای کې 2 واحده ښکته ځو، -2 پر یو بیرته مساوي کېږي له -2 سره. نو دې میلان -2 دی او د اف لپاره اف تابع میلان دی -7 پر 3. نو -7 پر 3 دا بیرته مساوي کېږي 2 او 1 پر 3. نو معنا دا چې د دې میلان چې دی د اف میلان د جی څخه ډیر دی. نو دا ځواب موږ سره سم دی، ځکه دا ژر تناقض کوي، ډیر زیات قیمت د دې زر کمیږي. نو دلته وایي چې جی له اف څخه ژر تناقض کوي، دا هم سم نه دی. او دلته موږ ته وایي چې اف متزایده تابع ده خو جی متناقصه ده، دا هم سم نه دی. پای کې راځو موږ خپل ځواب ګورو، دا به کلیک کو، وینو چې همدا ځواب سم دی.